او سلام سلام خولي قرآن ته سلام د مدینه خولي جانان ته سلام زړه مې دنیا کې په لړزان شربا چې پاک نبی په کوچ روان شر د روژې اولنۍ مازدیګرۍ دی خوست بازار ته راغلی یو چې کله په شمینه تیختل یار وای که په شمینه تیختل یار وای والله په بل ځای چین ته تللی وم قدرمنو دوستانو سلامونه د روژې اولنۍ مازدیګرۍ دی خوست بازار ته راغلی یو دلته به له بېلا کسانو سره غږېږو او له موږ سره پاتې شئ او د دغې ښکلې تفریحي خپرونې څخه خوند واخلئ قدرمن دوستانو یو ډېر جالب ظالمی یا جنکۍ موږ سره په څنګ کې نور دی سره غږېږو او اول به دی ځون وپېژني نوم مې طارق ده تخلص میتور شباب ده خو دی موږ د لیدونکو او اورېدونکو لپاره به داسې څه ولرئ ولا داري خاصه نه لرم خال کې پوره بو یوای سندري غوړه واکا واقعي دا چې د حال خشوش چې سوي حتی ځاشي د رزق په مزګار ها غني مرای ما هروپې دي پرېګ دا ما او نو پتا لګي سلامونه احترامات اجمل خاوري یم د دوبۍ مسافر یم میاشت کېږي خوست ته ورغلی یم مستقل خلکو ښار کې یم اته رحمه یو مخکې خبرونه جوړه ډېر خلکو خوښه کړله ډېره د مسافرو د پوره صحیح یو پیغام خدا سي یو پیغام وړاندې کړي حضرونه والله ماشاءالله سګردان چوک د بخي خګارم د خاصات کې ډېر ده مینه محبت خپري مون دي یو د موټرو لګ نظام څخه خراب کړه ده اصول پیژنې نه ډېر بې قانونه دي باید دا مراد شي خپل موټر څخه غلط سیده نه ټول مسافر ته ټول مسافر دي چیرته امریکا کې په دوبۍ کې چیرته دي روسي خپل وطن ته ماشاءالله مندا خوان کې مینه محمد خپري مون ورکې دا یو ترانوم او سلام سلام خولي قرآن ته سلام د مدینه خولي جانان ته سلام زړه مې دنیا کې په لړزان شربا چې پاک نبی په کوچ روان شربا او سلام سلام خولي قرآن ته سلام د مدینه خولي جانان ته سلام زړه مې دنیا کې په لړزان شربا چې پاک نبی په کوچ روان شربا جنانا مړ مې که حلال مې که مرغانو ته مې واچوه چې جنانا مړ مې که حلال مې که مرغانو ته مې واچوه چې خدای راز لږ راز ظلمونه په موږ مه کوه لږې غرونه مې راټیټ کړې په سمه لار کې بالو وخوړم چې مازدیګر ما ګوره مازدیګر تل وزده خو کله کله ومه زه خو اصغر خپلواک یم کور کې که د دال وخت نه لرم ایډی کې منم خپلواک دی کوم ځای نه راغلی ولا دلته ته نږدې ګرځم روبار متروپیات په دغه چاوک کې دی جګتیګا ټیټه پدرم جګتیګا ټیټه جګتیګا او یو پتونه کم تابع کې جګتیګا ټیټه الله شمینه تیختل یار وای که په شمینه تیختل یار وای والله په بل ځای چین ته تللی وم ونش د پسیدان د تورو سترګو لسن جوړ کا د وړه چوک ته ترافیک راغلی دي نه زمر معرفي کې زه سید نعیم شاه ازمان یم د لکانو جشن کلی اوسېدونکی یم کاروبار ښه ده والله شکر ده بس الله فضل ده بس دومره ګزارا وشي ډېر خلک یې چې خود کې کاروبار نتیجان نه ورکوي دا ضرور دي حقیقت والا اوس ټیم کې هو چې مثال هغه کسې کاروبار لږ ضعیف ده خو بیا یا شکر ده ځکه چې دومره هغه شته هېڅ سودونې هغه شي نن موږ هغه نه کړو چې مثال په کوم هغه راغلي 15 روپۍ ګاټه کې ډېرې نه کېږي درنو انسانو دا زموږ نننۍ تفریحي خپرونه چې د روژې په اوله ورځ مو په خوست ښار کې تاسو لپاره چمتو کړې وه ما کریمي غیرت او د کمرې په برخه کې راسره مل خالد افضل ته اجازه راکړئ تر بیا ښې چارې الله مومن